اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن به تاسو ته ټولنه او نمونه او تصادفي نمونه در وپېژنم. د دې ترڅنګ به بعضې اضافي معلومات هم تاسو زده کړئ. ټولنه یا پاپولیشن د هغو شیانو مجموعې یا د هغو خلکو مجموعې ته وایي چې د اړتیا وړ معلومات ترې لاسته راشي. ټولنه په دوه ډوله ده، محدوده ټولنه یا فینټ پاپولیشن او بله غیر محدوده ټولنه یا infinite population بلل کیږي. محدوده ټولنه لکه مثال د خوست ولایت د ځنغوزیو حاصلات، دا چې خوست د نړۍ په پرتله یوه کوچنۍ ټولنه ده، محدوده ټولنه هم ورته ویلی شو. همداشان غیر محدوده ټولنه لکه مثال د نړۍ د مڼو د پخېدو وخت، دلته نړۍ ډیره وسیع ټولنه ده، نو ځکه ورته غیر محدوده ټولنه وایو. د دې ترڅنګ بله خبره دا چې راټول شوي معلومات یا ډاټا دا هم په دوه ډوله دي، لومړني لاس معلومات یا پرایمري ډاټا او بل دوهمي لاس معلومات یا سیکنډري ډاټا. لومړني لاس معلومات هغه دي چې د مقصد شوي موضوع اړوند معلومات موږ په خپله د منبع یا سرچینې څخه لاسته راوړو. دوهمي لاس معلومات هغه معلومات دي چې موږ یې له منبع یا سرچینې څخه په خپله لاسته را نه وړو، د هغې څخه بل چا ترلاسه کړي وي او د بل نفر څخه یې موږ ترلاسه کړو. د هغې نفر لپاره چې د سرچینې څخه یې ترلاسه کړي دي لومړني لاس معلومات دي، مګر دا چې موږ د هغه نفر څخه ترلاسه کړي دي زموږ لپاره دا معلومات یا دوهمي لاس معلومات دي. بله خبره نمونه یا سیمپل. نمونه یا سیمپل د ټولنې یا د پاپولیشن یوې برخې یا یوه غړي ته ویل کېږي په شرط دی چې د هغې ټولنې ټولې ځانګړتیاوې په هغې کې موجودې وي. لکه مثال یو موټی وریژې د یوې بورۍ د وریژو یوه نمونه ده. همداشان یو زده کوونکی د اووم ټولګي د هغې ټولګي یوه نمونه ده. تصادفي نمونه. تصادفي نمونه هغه نمونې ته ویل کېږي چې مخکې له مخکې د هغې اټکل ونه شو کړی. اټکل په دې معنی چې مخکې له مخکې نه موږ قضاوت وکړو چې دا دغه شان نمونه ده. د دې یو مثال هم شته دلته. که موږ غواړو چې تصادفي نمونه وپېژنو، د دې لپاره دغه مثال تاسو ته واضح کوم. مثال که موږ ته موضوع راکړل شوي وي چې د خلکو د سواد څېړنه وکړئ په کومه ټولنه کې د ښار خلکو کې. دلته موږ دوه نمونې په پام کې ورته ولرو. لومړی نمونه دا چې هغه کس چې د مازدیګر په 3 بجو له سړک څخه تېرېږي، او بله نمونه د یوه روغتون ډاکټران. په دغه دوو کې به کومه تصادفي نمونه وي او کومه به تصادفي نمونه نه وي. که لومړۍ نمونې ته فکر وکړو، هغه یوه تصادفي نمونه ده، ځکه چې د مازدیګر په 3 بجو د سړک څخه تېرېدونکی کس ممکن چې بې سواده وي یا باسواده وي، نو دا چې بدلون کولی شي تصادف خبره ده، نو ځکه دا یوه تصادفي نمونه ده. دوهمه نمونه چې د یوه روغتون ډاکټران دي، دا مخکې له مخکې نه موږ پوهېږو چې دا باسواده دي، یعنې تعلیم لرونکي خلک دي، نو دا چې مخکې له مخکې موږ د دې په مورد پوهېدلی شو، نو ځکه دا یوه تصادفي نمونه نشي کېدی. بله خبره دا چې یوه نمونه هغه وخت د یوې ټولنې ښکارندویي کولی شي چې دغه 3 ځانګړنه ولري. لومړی خبره دا چې د نمونې د غړي په ډول د هر کس یا هر شي ټاکنه امکان ولري. هر هغه نمونه چې موږ یې ټاکو د یوه شي په صفت یا د یوه شخص په صفت، دغه ټاکلې باید امکان لرونکي وي. دوهمه خبره دا چې د نمونې د ټاکنې تر مخه ونه شو کولی چې د نمونې د غړو په برخه کې قضاوت وکړو.
یعنې هغه غړي چې موږ د هغې څخه نمونه انتخاب کوو که هغې په مورد مخکې له مخکې موږ قضاوت وکړو نو بیا ضرورت نشته چې موږ نمونه انتخاب کړو. نو د نمونې د انتخاب لپاره باید موږ مخکې له مخکې د هغو غړو څخه قضاوت ونه شو کړی. نو په دا حالت کې موږ ویلی شو چې نمونه به د هغې ټولنې نمایندګي کوي. دریم دا چې په نمونه کې به د نمونې ټول غړي برابره برخه ولري. لکه مثال د یوه ټولګي زده کوونکي، د ټولګي یو زده کوونکی چې د نمونې په ډول موږ هغه راپورته کوو، هغه نور پاتې زده کوونکي دغه ټول باید یو ډول ځانګړنه ولري. مثال ټول د اوومې الف ټولګي زده کوونکي دي. که یو شاګرد چې موږ راپورته کړی دی دا د اوومې ب صنفي او پاتې زده کوونکي نوره چې په ټولګي کې موجود دي دا د اوومې الف ټولګي زده کوونکي وي، نو دا د اوومې ب ټولګي زده کوونکی د هغوی نمونه بیا نشي کېدی. درس دی په همدغه ځای بس وي، بیا چې له یوه نوي درس سره زرېږم بیا الله پامان.